پستا اور د استاد محمد صدیق پسرلی څلوریزې چې مې لمبېږي زړه په نشو کې فکر لا هوي په پلوشو کې واړه د ښکلي ساقي نظر دی څوک به څه وایي یاره پښو کې غزال سترګې غزل کې ساتم نخې د مینې منګل کې ساتم د ژوند د ډوبې بیړۍ څو هیلې وړم د بیړیو په تل کې ساتم هره شپه پوښتم دا روڼه ستوري چې څه درښکاري په هغه لوري خدایي راز دی که سیاست چې په مسکو سترګو یو بل ته ګوري د ژوند ماشوم چې قرار ویده و منی خاموش او بهار ویده و حسرت و چیرته ارمان و چیرته چیرې د مینې هزار ویده و چې بشر راغی نو مینه راغله د ژوند په مخ کې څه وینه راغله حیف چې پیدا شو د خونریزۍ رنځ فتنه له رشک او له کینه راغله ولسواکي ده چې زړه یې غواړي د خپل ولس په کړه وړه یې غواړي څوک چې هڅېږي دیکتاتورۍ ته روغ قیامت دی چې مړه یې غواړي فلسفی هیشوی بود و نمود ته ساینس حیران دی خپل تار و پود ته شاعر غوږ ایښی د ژوند په بڼ کې د زړه آواز او د عشق سرود ته سیاسي پسخیږي اوچت مقام ته شاعر ختلی د ستورو بام ته چې راځي راوړي پیام د مینې راځئ چې غوږ شو د عشق کلام ته مرګ به آرام وي که به ستړیا وي وروستی پړاو دی که بلا بیا وي که بیا وي چېرته که نه وي ولې ورکو ته مخکې بیا ورکې دا وي د آدم غېږ کې څوکه ویده و نه خیر و شر و نه بد نه ښه و که بیا آدم وي نو پاکه ربه د پاڅولو مطلب دې څه و له کومه راغلو دې د غم خواته چې اوس مو بیایي د عدم خواته د خدای له مینې را لټېدلې زوی د لطف او د کرم خواته د معرفت نور جهان کې ورک دی بشر په سود او په زیان کې ورک دی له تمدن نه څه ورکه راغله هر څوک چې ګوري په ځان کې ورک دی کوران کروغ دی جهان د چا دی مځکه د چا ده اسمان د چا دی د ابلیسانو له پښو یې ژغوره آخر خاونده انسان د چا دی بیمارې سترګې زړونه ناسور کړي رنځور فکرونه ولس رنځور کړي ها بیماري دي وي تل او ډېره دا رنځوري دي رب به ضرور کړي
یو عمل کیږي چې بد هم ښه شي، باید تل یو وړ تصور نشي. په یوه ورځ یو وړ باران وریږي، آبي آغود او للمې اوبه شي. له ماتو ورانو تاریخ جوړیږي، مزل په هسکو ټیټو طی کیږي. د څپو پښو ته هم کله کله د ګردابونو غوټې ورلویږي. فلک د سپکو په مرسته ګام ږدي، خو په سپېڅلي زړه داغ مدام ږدي. حسین له تندې وژني صحرا کې، په تخت یزید ته د زرو جام ږدي. جهان ته راغلم بیا بهر لاړم، ګویا سفر نه په سفر لاړم. ستړی څپلی وم مګر د غوښتو، بې خبر راغلم بې خبر لاړم. لکه ماشوم چې په خوب کې خاندي، ژبه یې نه وي چې څه حیث کاندي. زه هم چې ژاړم احساسوم څه، خو حاکم نه یم په ژبه باندې. وړو به د زړونو زنګونه چیرته، غواړو بدللي درنګونه چیرته. که آهنګونه فضا کې ګرځي، وي به الوتي رنګونه چیرته. زاهد چې څملي په خیال د حورو، ورڅخه جوړ شي شغال د حورو. په زیږه ګیره په لویه خېټه، غواړي چې واخلي وبال د حورو. فرښتو ګورئ د هسک له بامه، په سپېره مځکه ماه تمامه. ساده جلوې به هلته وي ډېرې، په کهکشان کې نشته ګلفامه. دلته نغمې دي دلته ګلونه، دلته مستۍ دي دلته شعرونه. مځکه د عشق او د ښکلا ځای دی، دلته هنر شته دلته نازونه. چې فرښتو ته ګورم له لرې، راته ښکاره شي روږدې کوترې. چورلې را چورلې د عرش له بامه، په شنو ګنبزو وهي غومبرې. انسان انسان دی د خلقت ساه ده، هنر دی عشق دی جرم او ګناه ده. ملکې تل تل یوه جلوه ویني، د بشر هر دم بله نگاه ده. چې راویشلو پروردگار روح، انسان کې پوشو د ابتکار روح. یوه نغمه وي د حشرې ژوند، په بني آدم کې مري د تکرار روح. څپه په یوه سا درومي په وړاندې، سوچ یې بله څپه کړې لاندې. د تیري شوق او د برترۍ خیال، لږ او ډېر هر زړه کړې لاندې باندې. یو ځای بوټیږي ارمان له زړه نه، بل ځای ټوکیږي حرمان له زړه نه. رانې آبادې واړه له ده دي، امان له زړه نه امان له زړه نه. نشې خوټېږي د ژوند په تاک کې، څړیکې غوړېږي د زړه په چاک کې. ربه په ستوریو کې به دې هم وي دا څه چې وینو په آب و خاک کې. بیګا مېلمه وم
د لرې ستوري، نه کړپو کړپو نه هورې دورې، نه د غم زهر او نه د خوند شات و، دا مچۍ واړه په مځکه خوري. د غرونو غیږ کې د سیند په غاړه و زړه ګوره ونه ولاړه، وی افسوس چې زړه مې نږدې کړ، هرې څپې ته راڅخه ولاړه. که لاړ شو ومرو نو بیا به څه وي؟ وایي فنا ده، فنا به څه وي؟ هېڅوک رانغی له ډېرو تللیو، د خاموشانو دنیا به څه وي؟ اورتون خاموش و لمبې یې مړې وې، د موسیانو کیسې زړې وې، په کلیسا کې یو ګونګ سرود و، د جوماتونو جمع وړې وې. نه په اورتون کې سوز و ګداز و، نه په جومات کې د حق آواز و، کلیسا نشوی راپاڅولی چې ژوندي مړه کا، دا یې اعجاز و. چرته چې ورکه ګنګا جمنا وه، لویه دریا وه د عشق دنیا وه، پایښت یې نغښتی په یو کېدو کې، د هیچا نه وه د هر چا وه. د هیلو ژونده د هوس باله، نظر فریبه د بوډۍ ټاله، څنګه دې هېر کړم څنګه دې پرېږدم، د پرون یاده د سبا خیاله. که د کوم ستوري په څټ سپاره وای، یا که په خپله یوه سیاره وای، آیا لا وای به پټ په ظلمت کې د راز جهان به بیا هم تیاره وای. که وي ملکې په راز خبرې، ولې ترې ناورو د ناز خبرې، د زړه په غوږ کې مې پوکي تل تل، په بل بل تور غماز خبرې. څه کړي څه غواړي دا شپې او ورځې، ډوب په وهمونو کې نر او ښځې، ساده غوماشي ړانده مچر دي، پردی رڼا ته ځانونه سوځي. دینداران څه کا په نام یې جنګ وي، نه چې په کام او مرام یې جنګ وي، د خدای کلام یې په طاق کې ایښی، د پیغمبر په مقام یې جنګ وي.